السلام علیکم د سکلز ورلد یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به راتلک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو. زه عبدالقیوم تاندم هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ. ملګرو نن درته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ له هیک څخه بچ کړو. ملګرو دغه جیمیل اکاونټ داسې ده چې فیسبوک اکاونټ غوندې ده، د انسټاګرام، ټویټر او واتساپ غوندې ده. که چیرې دا څخه هیک سي دا نورو سوشل میډیاوي دا بیا ډېر ژر هیک کېږي، ځکه موږ نورې سوشل میډیاوي په همدغه ویریفای کړي وي، همدې باندې مو سیکیورټي ورکړې وي، جیمیل باندې مو جوړې کړي وي. نو که جیمیل څخه هیک سي نو زموږ واتساپ ډېر ژر هیک کېږي، زموږ او فیسبوک ډېر ژر هیک کېږي، زموږ انسټاګرام، ټویټر همداسې نور کومې سوشل میډیا وي دا ډېر ژر هیک کېږي. نو موږ غواړو چې خپل جیمیل راڅخه څوک هیک نه کړي. د همدغه ویډیو کې ټوله طریقه ښودل شوې. ملګرو چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو ته مو لایک نه وي ورکړی لایک ورکړئ. راځم په ویډیو شروع کوم. دغه جیمیل اپلیکیشن باندې به کلیک واخلئ، که موبایل هر کونج کې دغه باندې به کلیک واخلئ، رابسئ او د به دغه جیمیل کې سیکیورټي لا قوي کړم. نو دا ویډیو په همدې ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل جیمیل له هیک څخه بچ کړو. نو راځم په همدغه جیمیل کلیک اخلم، دغه جیمیل دلته ګوګل اکاونټ باندې ورته کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، ته لیکلي ګوګل اکاونټ باندې ورته زه کلیک اخلم. کله مې همدغه باندې ورته کلیک واخیست ملګرو دغه ځیان به تاسو ته ښکاري لکه پرسونل انفو یې لیکلی، ډیټا پریویسي لیکلی. دلته دا صفحه به داسې سکرول کوي. صحیح ده ملګرو، نو زه به دا سکرول کم، دلته به یې دلته لیکلي وي سیکیورټي. ملګرو صحیح ده، دلته یې لیکلي سیکیورټي باندې ورته کلیک اخلو. ښه ملګرو د لیکلي سیکیورټي په همدغه ورته کلیک اخلو. صحیح ده، تر څو موږ جیمیل له هیک څخه بچ سي. دا صفحه پورته خیزو ملګرو، دلته لیکلي دغه لومړنی 2 سټیپ ویریفیکیشن. صحیح ده ملګرو، دغه باندې ورته کلیک اخلو. دلته مو کله کلیک واخیست دا مو مخکې نه مو ورکړی، موبایل لاک در څخه غواړي، دغه به ته ورکوي تر څو ستا جیمیل له هیک څخه بچ سي. دا لومړنۍ طریقه ده. صحیح ده ملګرو، ما دلته ورکړی ده، تاسو هم ورکوئ. موبایل لاک در څخه غواړي، بیا لږ لوډینګ کوي تر څو دغه ویریفای سي. که چیرې ستا جیمیل هر څو خلاصوي بیا ته فنګر لاک ورکړي، یو کوډ ورکړي، تا د موبایل سکرین کوډ ورکړي. صحیح ده ملګرو. دویم دلته یې ملګرو لیکلي موږ یو بل ویډیو وه چې موږ څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ نمبر اضافه کړو، څنګه کولی شو چینج کړو. صحیح ده ملګرو، دغه نمبر ده، دلته به خپل یو نمبر ورکړئ. ما نمبر ورکړی ده. صحیح ده، تاسو به یو نمبر ورکړئ. ما په ویډیو هم جوړه کړې وه، نو هغه ویډیو در سره وګورئ. جیمیل اکاونټ ته یو نمبر ورکړئ. دا دومه طریقه شوه. دریمه طریقه دلته دا ده چې تاسو به یو جیمیل ورکوو. که چیرې موږ هغه جوړو فیسبوک اکاونټ جوړو، ټویټر اکاونټ جوړو، انسټاګرام موږ غواړو چې هیک څخه یې بچ کړو، نو جیمیل ورکوو تر څو لا سیکیورټي یې قوي سي. دلته به یو جیمیل ورکړئ. صحیح ده ملګرو، که هغه جیمیل چې تاسو سره وي دغه به ورکړئ تر څو هغه هم ویریفای سي. زه ویډیو جوړوم، زر کوم دی بیا وروسته ورکوم. دلته لیکلي پاسکې ان سیکیورټي کې دلته دغه باندې ورته کلیک اخلو. کله مو دلته ورته کلیک واخیست، موږ ما مخکې مو ویلي چې جیمیل اکاونټ ډېر مهم ده، دا باید در څخه هیک نه کړي. که چیرې دا هیک نو بیا موږ ټول سوشل میډیاوي راڅخه هیک کوي. دلته مو هغه باندې کلیک واخیست، پاسکې باندې دلته یوز پاسکې باندې ورته کلیک اخلو. کله مو ورته یوز پاسکې باندې ورته کلیک واخیست، دلته ډن باندې ورته کلیک ملګرو ما پاسکې ورکړې، ما خپل جیمیل له هیک څخه بچ کړی، خو تاسو لپاره ویډیو جوړوم. ګوره زه بیا کلیک کوم چې پاسکې ورکړم، ګوره پاسکې نه اخلي. صحیح ده، تاسو پاسکې ورکړئ، لازمي ده. ما ورکړې ده. صحیح ده، په همدغه طریقه کولی شئ چې خپل جیمیل له هیک څخه بچ کړئ. څو لارې وخورئ ملګرو، دغه یو څو لارو باندې تاسو کولی شئ چې خپل جیمیل له هیک څخه وساتئ. اول دلته به یو جیمیل داخلوئ، جیمیل نه بعد به دلته تاسو نمبر داخلوئ، ورسره څنګ به دلته به کوډ داخلوئ. صحیح ده ملګرو، دغه درې لارې دي. که پاسکې هم داخلوئ پاسکې هم داخله کوئ. صحیح ده ملګرو، او ما دلته
دا کوډ هم داخل کړی دی. کوډ باندې تاسو کولی شئ چې تاسو خپل جیمیل له هیک څخه بچ کړئ. ما ژر ترسره کړه ځکه ویډیو غټېره، نو همدغه یو صفحه کې دی ما ترې کړیګانې هم تاویې کړي. په همدغه تاسو کولی شئ چې دا ورته دا کوډونه ورته اضافه کړئ تر څو ستاسو جیمیل له هیک څخه بچ شي. که جیمیل تاسو هیک شو ټولو سوشل میډیاوې هیک کېږي. دغه طریقه ده تاسو کولی شئ چې خپل جیمیل له هیک څخه بچ کړئ. ښه ده ملګرو، دغه ویډیو څخه هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي. ترې بیا بلې ویډیو ښه وخت ښه شي، بیا الله مو مل شه.